السلام علیکم محترمین. الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. د یو کوچنی آیات وظیفه در سره شریک کوم چې ډیره اسانه او مجربه ده. هر هغه چا چې وکړه کامیاب سو، هر هغه چا چې دا موقع لاسته راوړه کامیاب سو. د دنیا هر حاجت یې پوره سو او پوره کیږي ان شاء الله. د دغه یو کوچنی آیات وظیفه کول انسان ته هر هغه څه ورکوي چې د انسان په سوچ او فکر کې به هم نه وي. د انسان تر سوچ او فکر ور اخوا ته انسان ته هغه څه نعمتونه، هغه څه حاجتونه الله تعالی ورپرکوي کم چې د په ذهن کې هم نه دي. د دې یو آیات چې ډیر کوچنی د خډیر له کمالات او ډک دی، ډیر کوچنی د خډیر فضیلت لري، ډیر کوچنی د خډیر طاقت پکې پروت ده. څوک چې دی رښتیا لپاره پریشان وي، رښتیا غواړي، د دې آیات په برکت سره ورته ملاويږي. څوک چې دعا غواړي، دعا الله تعالی قبول کړي، د دې آیات په برکت سره قبليږي. څوک چې نارینه اولاد غواړي، نارینه اولاد لپاره یو وایدارو د الله تعالی قبلوي. څوک چې له شر، له شیطانانو یا له انسانانو له دغه څخه د حفاظت په باب باندې دعا وغواړي، دغه آیات سره ملګری کې دعا الله تعالی قبلوي. څوک چې له فقر، مسکنت، غریبی څخه د خلاصون لار غواړي چې لغه څخه الله تعالی خلاص کی، په عربا او نه په کربا ورپی ورکوي الله تعالی د دغه آیات په برکت سره. په دې آیات کې الله پاک جل جلاله به انتها زیات طاقت او قدرت یا قاعده د دې په برکت سره د انسان په زندگی کې چې څومره مشکلات د دې یو آیات په برکت سره ټول ختميږي. محترمینو، هغه آیات ترکیم داسې روزه را نږدې کېدو ده. بس دې وظیفه که خیر شروع کی ان شاء الله. ان شاء الله چې روزه ختميږي تاسو هغه حاجت به پرسي، روزه ختميږي تاسو هغه مشکل به د پاسي، روزه ختميږي تاسو الله تعالی مالدار کی، چې روزه ختميږي تاسو الله تعالی نارینه اولاد در کی، چې روزه ختميږي تاسو الله پاک جل جلاله پر دښمن باندې غالب کی، حولهار دښمن له شر څخه تاسو الله تعالی په خپل حفاظت کې وساتي. محترمینو، هغه وظیفه د ډیر کوچنی آیات سی بيدک الخير انك على كل شيء قدير. بيدک الخير معنا دا د صفلاستا کی خیر ده. الله تعالی خلاص نه لري خو بلا کیف. انك على كل شيء قدير، ای الله ته پر هر څه باندې قادر یې. که یو انسان د دنیا په هر مشکل کې راګیر سي، له دغه څخه د خلاصون لپاره یوازې ته پر دې باندې قادر یې، د بل انسان په وس او قدرت کې نست. یو انسان له فقر، له مسکنت څخه خلاصول پر دې باندې صرف او صرف یا الله ته قادر یې، بل هیڅوک پر دې باندې قادر نه ده. یعنی الله پاک جل جلاله داسې قادر ذات ده چې د دنیا سي څومره مشکلات، تکالیف، دي مصیبتونه دي له دې ټولو څخه د خلاصوي. الله پاک پر دې باندې قادر ده چې مثلا غریب سړی څخه مالدار جوړوي، له مالدار څخه غریب جوړوي، له فقیر څخه باچا جوړوي، له باچا څخه فقیر جوړوي، ملنګ ور څخه جوړوي. الله تعالی پر هر څه باندې قادر ده. فیصله کن فیکون کې کوي، دته هیڅ مشکل نه ده، نه زور ورته غواړي. کدی یو انسان هر څومره حاجتونه وي د دې غرو فشان ته وي، هر څومره مصیبتونه وي د دې غرو فشان ته وي، خو کله چې انسان دعاګانې کوي چې دعا الله تعالی قبول کړي، الله تعالی پر هر څه قادر ده. ټول به د سترګو فرب کې تر دې لا هم زر ختم سي. او که انسان هر څومره غریب، مسکین، فقیر، درفدر وي، خو دعاګانې وکړي، دغه آیات وظیفه کوي، الله تعالی پر هر څه قادر ده. د سترګو فرب کې کن فیکون کې بل تعالی فیصله وکي، دی به مالدار کې، له محتاجی، له فقر، له مسکنت څخه به خلاص کی. دوستانو، دا ډیره مجربه وظیفه ده. هر هغه چا چې د کم حاجت لپاره کړی ده هغه حاجت یې پوره شوی ده. که یو انسان د خپل ذاتی کور لپاره کړی ده، الله تعالی خپل ذاتی کور ورکړی، د کرایې له کور څخه خلاص کړی. که یو انسان د ښې نوکرۍ لپاره کړی، د ښې ډیپټۍ لپاره کړی، د ښې وظیفې لپاره کړی چې د زړه غواړي هغه وظیفه دی غواړي، الله تعالی د دې آیات په برکت سره هغه دته ورکوي. که یو انسان هلته رشته غواړي چې د رشته منظور وي،
یعنی د ته قبول وي د ته خوند ورکوي د دې زړه لګېدلی وي که نارینه وي که زنانه وي خو الله تعالی به د دې آیات په برکت سره په هغه ځای کې د رښتې منظوریت وکړي مابین څخه به فاصلې او رکاوټ ختم کړي په کم ځای کې چې د ته مقبول او خوښ وي. الله تعالی پر هر څه قادر ده هر هغه څه کولی شي چې ستا په سوچ او فکر او په ذهن او په خیال او په ګمان کې راګرځي هم نه الله تعالی هغه درته اسانه کوي. له غیبي خزانو له غیبي طریقو څخه الله تعالی در باندې مهربانه کیږي هغه طریقو له هغو لارې څخه چې هغه طرف ته به د انسان سوچ او فکر او ذهن هم نه وي تللی خو الله تعالی به له هغه طرفه ورکړي. کله کله یو انسان په یو کار کې ناکامه سي خو هغه کار یې د لپاره خیر وي په بل کار کې الله پاک جل جلاله داسې کامیابي ورکړي چې هغه طرف ته د سوچ او فکر هم نه وي. محترمینو هغه وظیفه درته ښیم. مثلا وظیفه چې کله شروع کوئ کوشش وکړئ د روزې په اوله باندې یې شروع کړئ. دا وظیفه تقریبا یوه میاشت 10 ورځې یعنې 40 ورځې کېږي. 10 ورځې خو دا روزه ده 10 ورځې هغه پر یو 40 ورځې یعنې له 10 ورځې روزه 11 ورځې هاخوا ته پر یو 40 ورځې به مکمل کوئ په دې مابینځ کې به د قضایي نه راوړئ. یو کوچنی آیات ده وخت یې کم ده وخت یې دا ده چې کله هم هلته د فیصلمي ټیم یعنې اول خو له فیصلمي شروع کېږي نو بیا به روزه ماتېږي چې سیمۍ د دې سحر په وجه ده د سهار کې ورته ویل کېږي. یعنې کله چې هم تاسو فیصلمي ته راپورته سوات سیمې ته کله چې مو هم سیمۍ وکړئ له هغه نه متصل له سیمې نه بعد یعنې خپله ډوډۍ مې وخوړله او چایو باندې ناست یا مې خوړلې خو کله چې ډوډۍ وخورئ له هغه نه بعد ګورئ دغه آیات به ووایاست. اول به 3 واره درود شریف ووایاست بیا به دغه آیات ووایاست تقریبا 10 واره بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کله چې 10 واره ووایاست په ذهن او فکر کې هغه حاجت را وګرځوئ چې هر څومره حاجتونه وي. کله چې مې دا 10 واره وویل هغه نه بعد بیا 3 واره درود شریف ووایاست بس پر هغه ځای باندې ناست په زړه کې بس دغه په باب باندې دعا وکړئ انشاءالله الله تعالی قبلوي. خو بل وخت چې ده بل وخت چې دا کم روزمات وخت ګوري دا به دلته په ډیر خشوع او عاجزي سره کوي. په دغه دوران کې نبی علی السلام فرمایي چې الله تعالی و دې بنده په مابین کې بلاکای په یو پرده وي چې هر دعا وکړي الله تعالی په هغه دوران کې قبلوي الله تعالی د انسان دعا نه ردوي. کله چې هم د روزمات ټیم چې روزه متوي دا وخت را نږدې سو فرسرخان کېنسته تر اذان مخکې د ماښام تر اذان مخکې چې 5 منټه یا 10 منټه ورته فاتې دا وظیفه شروع کړه. یعنې دی اول به 3 واره درود شریف بیا به 10 واره دغه وظیفه بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر 10 واره په پای کې بیا 3 واره درود شریف لغه نه بعد بیا وظیفه دعا وکړي چې دعا دی وکړه لغه بعد روزه بیا ماته کړه. په دغه دوران کې د انسان دعا ډیره زر قبلي دا داسې تقریبا مسلسل کوه. خو کله چې روزه 13 سوه له روزې نه بعد خو بیا سیمۍ نسته نو بیا هم دغه وخت داسې کوي چې د ماښام له لمانځه نه بعد او د سهار له لمانځه نه بعد بیا په خلاصه خوله کې به دغه 2 وختونه ورکوي انشاءالله الله پاک جل جلاله ستا دعا قبلوي الله تعالی د دعا نه ردوي. هغه حاجت چې د کم حاجت لپاره ته کوي په هغه حاجت کې الله تعالی تاسو ته کامیابی در نصیب کوي. الله تعالی دې وکړي محترمینو ستا وظیفه تاسو وکړئ تاسو خوښه شي پر الله تعالی مسپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.